د ثناګل د ویډیو په باره کې به زه تاسو ته ټول حقیقت وایم، ځکه چې که فیسبوک ګورې، که ټیک ټاک ګورې، که یوټیوب ګورې، دغه یو اواز دی پکې وایي ما ته د ثناګل ویډیو په انباکس کې راولېږه او دا ریل ده او که دا فیک ده. ټولو پښتنو ته دا ښه پته ده چې دا ویډیو فیک ده او د هغې سره زما نوم یو کس پکې وسوي چې دا ارشد دا ویډیو کړې ده او دا یې وله شیر کړې ده. په دې ویډیو کې ارشد خان دوه خبرې وکړي. یو خو ویل چې دا ویډیو پیک ده او بلې دا ویل چې آیا دا کوم ماپ چې پکې ټارګټ کوي چې دا ده وایرل کړله نو دا هم غلطه ده. نو اوس راځو دې طرف ته چې آیا دا ویډیو واقعي پیک ده. دا ویډیو که تاسو کتلی وي یا چا نه وي دا کوم تصویر به لکه تاسو ته ښکاري هم که دې ته تاسو غور سره وګورئ نو دا پیک کیدی نشي. او اوس که هغه لکه دې طرف ته راشي چې په AI ټیکنالوژي باندې جوړ کړي او په دې باندې نو هغه هم ډیره مشکله ده، ځکه دا ویډیو چې کم ده هغه ډیره زیاته صفا او کم داسې ریل چې کم دی هغه لګي. اوس پکې بل طرف ته ارشد خان دا ویل چې آیا دا چې کم دی خلک ماته وایي چې دا ده وایرل کړې ده، نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته او دا به راته موږ هم وایو چې دا ارشد خان بالکل صحیح خبره کړله، ځکه ارشد خان هغه اوس داسې نشي کولی چې هغه راپاسي او داسې د یو پردی زنانه تورسرې کومه یو ویډیو چې کوم د هغه د سوشل میډیا د لارې داسې هغه شریکه کړي. نو دغه کې څه حقیقت نشته، خو دا بل کوم وایي دا پیک ده، نو پیک هغه کیدی نشي. 100% ریل حقیقت چې کوم دی هغه دی او ویډیو تی هغه وایرل شوی ده. بس الله تعالی دې چې کوم دی په موږ باندې رحم وکړي. ارشد خان دا هم ویل چې آیا په روژه کې داسې کول، یعنی اوس روژه ده او خلک داسې کوي، نو دا غلطه ده، ځکه روژې خلکو لکه تقریبا 10 روژې قابو دي او خلک خپل یا کمې روژې چې دي هغه خرابوي، لکه یو کمنټس کوي بل کمنټس کوي ماته یې رسینډ کوه ماته، نو داسې هغه نه دي کول پکار. نو کومه ویډیو کوم معلومات چې راغلي د ارشد باره کې هغه موږ تاسو سره شریک کړو. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.